سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو برته روغ جوړو یم زر بیا تاسو ته د کریپټو او ټریډینګ زده په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. نن ویډیو کې د ټریډینګ یو بل موضوع فایل کوو چې هغې ته ویل کېږي پراکټیکل ټریډینګ. پر ټریډینګ کې تمرین کول، ځان ارزیابي کول. لکه څه ډول چې موږ تاسو د کریپټو ټریډینګ کورس پیل کړی دی، ځینې موضوعات چې ما تاسو درښودلي دي او راتلونکي کې نور هم درته ښیم. موږ راځو هغه کار عملاً اوس دلته ترسره کوو په مارکیټ کې. مثلا موږ تاسو کینډلونه وینو مارکیټ کې، په هماغه کینډل باندې اوس ټریډ کوو او لکه چارت پیټرن مې تاسو ته زده کړي دي، چارت پیټرن تاسو ته دي. اوس هماغه چارت پیټرن باندې تاسو خپل انالیسیس کوئ، ټیکنیکل انالیسیس کوئ، یا هم وروسته موږ چې وایو نور درسونه لکه فنډامنټل انالیسیس کوئ. نو دغه په اساس باندې تاسو خپل ځان ارزیابي کوئ چې آیا همدغسې مارکیټ کېږي او که نه. نو د ټیکنیکل انالیسیس او فنډامنټل انالیسیس کولو لپاره مخکې له دې چې موږ په ریل منی باندې یا په خپل حقیقي پیسو باندې ټریډ شروع کړو، ضرور ده چې لومړی په مارکیټ کې په جعلي پیسو باندې ټریډ پیل کړو او تر څو د مارکیټ سره ځان عیار کړو، ځان بلد کړو. نو بعضې ایکسچینجونه شته چې موږ ته ورچوال جعلي USDT یا مجازي پیسې راکوي، USDT راکوي. په هغې باندې موږ په سپاټ فیوچر برخو کې خپل ټریډ ترسره کولی شو، ټریډ کولی شو. کله مو چا هلته ټریډ ترسره کړ، خپل ټیکنیکل انالیسیس کوو، خپل پوزیشن ورسره نیسو او همدغه طریقې سره موږ خپل ځان ارزیابي کوو. نو تاسو به داسې کار کوئ چې څومره ویډیوګانې ما درته ښودلي دي هغه ټولې به زده کړئ، اول نه تر اخره پورې. ډېرو ملګرو به تعقیب کړي وي، کوم کسان چې نوي دلته راځي هغوی یې ګوري. نو هیله ده تاسو زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، پلیلیست برخې ته لاړ شئ. پلیلیست برخه کې چې څومره ویډیوګانې دي د بایننس زده کړه ده یا همداسې نور ویډیوګانې دي، ټریډینګ زده کړې ویډیوګانې دي، هغه ټولې زده کړئ. او څومره شکلونه چې ما درته په ټریډینګ کې ښودلي وو هغه ټول زده کړئ. کله مو چې زده کړل دغه نه وروسته راشئ په هماغه ډول ټیکنیکل انالیسیس ترسره کوئ، فنډامنټل انالیسیس ترسره کوئ او خپل پوزیشن ورسره نیسئ. مثلا تاسو دغه ځای باندې ټریډ ولګوئ چې اوس دغه ځای نه مارکیټ کې ما کوین بای کړ، دغه ځای نه بي کوین قیمت پورته جګېږي یا لوړېږي، نو تاسو په هغه ځای باندې یو پوزیشن نیسئ. کله مو چې پوزیشن ونیوه، اوس خپل نتیجې ته په تمه کېږئ چې آیا زما نظریه، زما نتیجه سمه خېږي یا نه. همدې لپاره چې موږ تاسو ځان ښه ارزیابي کړو، د مارکیټ سره ځان ښه بلد کړو، غوره ده چې موږ تاسو په ورچوال پیسو باندې خپل ټریډ پیل کړو. نو تاسو به تر هغه وخته پورې په ورچوال مجازي پیسو باندې ټریډ کوئ تر څو پورې چې تاسو په خپل ځان باندې ښه باوري شوئ، په ځان باور زیات شو چې اوس که زه په خپل ریل منی باندې ټریډ پیل کړم او زه د تاوان سره نشم مخامخ کېدلی، حتما خپل ریسک منیجمنټ هم اداره کولی شم، خپل منی منیجمنټ هم اداره کولی شم، همدارنګه د مارکیټ سره هم بلد یم او له دغه مارکیټ څخه حتما یو څه ګټه وړلی شم. راځم په دغه ویډیو کې درته ښایم هغه ایکسچینجونه چې په هغه کې ورچوال جعلي USDT پیسې تاسو درکول کېږي. نو تاسو به داسې کار کوئ چې ټیکنیکل انالیسیس که تاسو کوشش وکړئ په خپل کمپیوټر کې ترسره کوئ، ټریډینګ ویب سایټ کې را روان ویډیوګانې زموږ روان دي په ټیکنیکل انالیسیس باندې، هغه به تاسو درښایم. هماغه ډول تاسو کولی شئ. خو دنه وروسته چې موږ ډېر درسونه ویلي، تاسو اوس عملاً کار باید فایل کړئ په خپل جعلي پیسو باندې. نو خپله بایننس کې هم اپشن شته. بایننس چې کله تاسو راشئ، بایننس چې راشئ، بایننس کې هم د اپشن شته د موک ټریډینګ په نوم د. خو هغې کې یو مشکل شته. دلته به تاسو راشئ د فیوچر برخې ته. کله چې فیوچر برخې ته راغلی، بیا به دلته راشئ په دغه پورته په دې درې خطونو به تاسو ورته کلیک وخلئ. دلته تاسو یو اپشن راځي موک ټریډینګ، په دې کونج کې ښکاري. په دغه موک ټریډینګ به تاسو ورته کلیک وخلئ. اول کې څه نه څه تاسو ټیوټوریل راځي، هغه به تاسو ترسره کړئ. کله چې ترسره کړئ، به تاسو ورسره خپل موک ټریډینګ ترسره کولی شئ. خو دې کې یو مشکل دغه ده چې د دغې قیمتونه د مارکیټ لایف قیمتونو سره توپیر لري. هلته چې د مقصد بیټ کوین قیمت 95,000 وي، دلته به 94,000 93,000 وي. یعنې یا کېدای شي مارکیټ په لنډ وخت کې چې کوم تغیرات راغلي هغه دلته ورسره نه ښایي، یو څه نه څه تغیرات پکې راتللی شي. فکر کوم زما یو څه سلو ده، خو تاسو په دغه باندې خپله کار ترسره کوئ. زه به راشم د دې نه به تېرېږم. د غوره اپلیکیشن چې زه معرفي کوم هغه به زموږ تاسو لپاره بایبیټ وي. بایبیټ چې د هغه غوره اپلیکیشن ده، په هغې کې په سپاټ فیوچر دواړه برخو کې موږ ټریډ کولی شو. او د بایننس موږ ټریډینګ یوازې په فیوچر کې دی، په سپاټ کې نه دی. نو کله چې زه دلته راشم، تاسو ته به دلته وښایم په هر ایکسچینج کې، چون په هر ایکسچینج کې دغه موجود دی. په خپله بینګ کې هم ورچوال پیسې تاسو درکول کېږي، په میکسي کې هم درکول کېږي. په هر ایکسچینج کې تاسو د ډیمو ټریډینګ په نوم اپشن سرچ کې تاسو به هلته یو اپشن پیدا کړئ. دلته چې راشئ بایبیټ کې دغه مور بټن ښکاري، په دغه مور بټن باندې ورته کلیک وخلئ. کله چې کلیک واخیسته، په دې پورته سرچ کې تاسو ورته ولیکئ ډیمو ټریډینګ. ډیمو ټریډینګ مو چې ولیکئ، دغه لومړی سر کې تاسو ته اپشن راځي، همدغه کلیک کړئ. کله چې دغه کلیک کړ، تاسو ته مستقیما د بایبیټ دغه صفحه راخلاصه شي. په دې کې تاسو ته خپله ښکاري موږ څومره پیسې لرو، تقریبا 2 لاکه.
په دې کې تقریبا تاسو ته 2 لکه فور USDT یا ډالر درکول کیږي. زه یې ولک 98,000 لرم. دلته چې تاسو راشئ په دغه ایسټ باندې کلیک واخلئ. کله چې ایسټ باندې ورته کلیک واخیسته تاسو ته خپل دلته ښکاري چې زه پکې 9,000 USDT لرم، 50,000 USDC لرم، یو بیټ کوین لرم، یو ایتریم لرم، 1,03,68,000 ډاکس کوین لرم. دغه په بیلابل برخو ماته راکړي دي. دلته ټریډ برخه ته راشئ. اوس په دغه باندې تاسو ټریډ کولی شئ. موږ الریډي یو بیټ کوین هم لرو، ایتریم هم لرو، خو تاسو کولی شئ USDM کوین ام ټریډ هم وکړئ. دلته هغه ټریډونه ما در پېژندلي وو. د ټریډینګ زده کړې ویډیوګانې که چا کتلي وي د بایننس زده کړه کې لکه څه ډول چې تاسو بایننس کې ټریډ کوئ په سپاټ فیوچر برخه کې همدغسې په بایبیټ کې هم کولی شئ، په هر ایکسچینج کې کولی شئ. نو اوس دلته بایبیټ ځانګړتیا څه دلته تاسو ته خپله ښکاري. تاسو کولی شئ دغه پیسو باندې په سپاټ کې ټریډ وکړئ، په فیوچر کې وکړئ. آپشن مارجن نه خو تېرېږو، هغه موږ نه وایو. په سپاټ برخه کې تاسو بالکل اسانه ټریډ کولی شئ. دلته پکې خپل د خوښې کوین انتخابولی شئ. کوین مو انتخاب کړل، اوس په دغه باندې تاسو غواړئ ټریډ وکړئ. زه خپل غواړم په دغه ځای کې اوس ایتریم واخلم. څو ایتریم اخلم؟ تقریبا 3 ایتریم اخلم. 3 ایتریم چې اخلم په بای باندې کلیک کوم. کله چې بای باندې کلیک وکړم اتوماتیک تاسو آرډر دلته لګیږي. ګورئ په زموږ ایتریم واخیستل شو 3 ایتریم. دلته تاسو خپل ګټه تاوان به ټول ښکاري چې څومره مو ګټه کړې ده، څومره مو تاوان کړی دی. که غواړئ خپل پوزیشن کلوز کې په کلوز کینسل باندې کلیک وکړئ، زموږ پوزیشن ختم شو. یا دلته تاسو راشئ دغه ځای کې بیا هم تاسو ته ښکاري خپل ایسټ برخه کې هم معلومولی شي. بیا د ټریډ برخه ته راشئ. که غواړئ فیوچر وکړئ دلته تاسو ته فیوچر برخه راځي. په فیوچر باندې کلیک واخلئ. هماغه ډول ټریډ لکه څنګه تاسو په ریل پیسو باندې کوئ دلته هم کولی شئ. تاسو ته خپله ښکاري دغه ځای کې تاسو د خپلې خوښې بل کوین بیټ کوین بل ورته انتخابولی شئ. لانګ او شارټ ټول پوزیشنونه پکې شته. ټیک پروفیټ سټاپ لاس ټول ورته لګولی شئ. نو دغه ډول تاسو پکې خپله بیا ټریډ کولی شئ. راځم بل ویب سایټ چې موږ تاسو سره دی هغه بینک ایکس دی. بینک ایکس دغه او بینک ایکس اپلیکیشن کې هم زبردست ټریډ تاسو کولی شئ. په هغې کې هم تاسو ته تقریبا 1 لک ورچوال پیسې USDT درکول کېږي. په هغې باندې تاسو ټریډ کولی شئ. زه راځم فیوچر برخې ته لږ مخکې هم ما ورباندې یو ټریډ لګولی و، یو پوزیشن مې نیولی و. تاسو ته ښکاري چې ما په بیټ کوین باندې شارټ ټریډ نیولی دی او $640 زه په ګټه کې روان یم، یعنې په پروفیټ کې یم. او دلته د ټریډینګ ټول ډیټیلز تاسو خپله ښکاري. نو په بینک ایکس موږ څنګه کولی شو دغه ټریډ وکړو؟ کله چې تاسو بینک ایکس صفحه خلاص کول دلته راځي. او بله مهمه خبره ده چې بینک ایکس افغانستان کې کار نه کوي. اوس به ډېر ملګري وایي چې څنګه خلاص کړی دی. دا چې بینک ایکس افغانستان کې کار نه کوي د هغې لپاره به تاسو VPN انسټال کړئ خپل موبایل کې. دغه سکیور په نوم VPN دی، دغه به خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ډایرکټ به کنیکټ کړئ. کله مو چې ډایرکټ کنیکټ کړ او یا هم خپل موبایل کې ټوربو VPN ورته کنیکټ کړئ، سوپر VPN وي، بل هر VPN وي، انشاءالله کار درته کوي. VPN مو چې کله ورته کنیکټ کړئ اکاونټ پکې ساین اپ کړئ، یو نوی جیمیل ورته جوړ کړئ، جعلي ایمیل د ځانه. هغه ایمیل که اتوماتیک تاسو په ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړئ. کله مو چې اکاونټ جوړ کړئ KYC پکې ما ترسره کوئ، KYC پروسه سکیپ کړئ او بغیر د KYC نه تاسو پکې په جعلي پیسو باندې ټریډ کولی شئ. نو کله مو چې دلته بایننس کې را بشئ د فیوچر برخه په کلیک کړئ. فیوچر برخه مو چې کلیک بیا راشئ دغه سټانډرډ فیوچر چې کوم ښکاري دغه په کلیک کړئ. کله هم دا کلیک دلته تاسو د فارمي د برخه کې تاسو ته کوچنی بټن راځي. دغه باندې کلیک واخلئ او په دې کې چې دا VST انتخاب کړئ. VST مطلب ورچوال USD چې کوم تاسو ته پیسې درکول کېږي هغه اکاونټ به تاسو انتخاب کړ. VST اکاونټ دا مو چې انتخاب کړ دلته به تاسو ته اویلیبل بیلانس دلته ښکاره شي. ګورئ زه تقریبا 90,000 USD لرم، 90,000 او 10,000 ما په ټریډ کې باندې کړي دي. نو دلته تاسو ته خپله ښکاري چې زما ټریډ روان دی. زه غواړم د ټریډ اوس کلوز کړم. دلته به راشئ په کلوز پوزیشن باندې کلیک وکړئ، کنفرم باندې کلیک وکړئ. دا کلوز شو. چې کلوز شو اوس دلته زه راځم زما USD څومره شوه؟ 1,06,000 USD زه اوس په دې کې اویلیبل لرم. بل پوزیشن ورسره نشي دغه ځای نه خپل کوین انتخابوئ. نو په دغه طریقه تاسو ټریډ کولی شئ. خو البته دا ټریډ چې دی فیوچر دی، صرف تاسو فیوچر ترسره کوئ. که چېرته مو فیوچر ټریډ کولو نو دلته په بینک ایکس ترسره کوئ. خوندور ټریډ لایف بڼه څومره لږ څه ډول چې لایف بڼه تاسو ته ښکاري دلته هم ورسره کولی شئ. او که سپاټ مو کولو سپاټ ټریډ بیا په بایبیټ کې کوئ یا هم هلته هم ترسره کولی شئ، دواړه مشکل نه لري. خو دغه طریقه ده، په دغه طریقه تاسو هم سپاټ کولی شئ هم فیوچر کولی شئ، خو په ورچوال پیسو باندې. نو دغه زموږ نننی ویډیو. بیا هم که چا سره کومه پوښتنه وي، ستونزه وي، مشکل وي، موږ ته کمنټ کولی شئ. ډسکرپشن کې زما ټیلیګرام چینل لینک هم شته. زموږ خپل د ټیلیګرام ګروپ لرو، هلته موږ سره ګډون وکړئ. تاسو سره کومه پوښتنه وي، ستونزه وي، مشکل وي، انشاءالله ځواب به درته وایو. نو
دغه طریقه تاسو حتما عملي کوئ، خپل ټریډونو ته دوام ورکوئ تر هغه وخت چې تاسو په خپل ځان باندې باوري شو، بیا په خپل حقیقي ریل منی باندې ټریډ پیل کړئ. دا زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه، ښه وختونه پکې شي ولرئ.